السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو د سوشل میډیا یو ملګری دی او هغه خبرې تاسو چې هغه څنګه خبرې کوي، بیا د هغې باباجي نه چې دی هغه څنګه انټرویو اخلي، نو بالکل یو فن یو د خندا نه ډکه ویډیو ده. دغه ویډیو را سره تاسو هم وګورئ، زه هم ګورم. نو ګورئ ملګرو، سکرین ته دغه ویډیو درته لګوم، ډېره زبردسته ویډیو ده، خندا نه ډکه. اسلام باچا زه تاسو داسې غمجنې کورنۍ ته بوځم چې د هغوی بار بار پکې ټوخېږي. رزق درکه بیخي نه لګي، او چې د رزق درکه بیخي نه لګي، او چې کله په څه باندې ګزاره کوي او څنګه ګزاره کوي. راځئ اوسئ، ډېرې ښکلې خبرې کوي. د خپل غریبۍ احساس د غریبۍ نغرې بابا له راغې ښه وینا تاسو ته وکړي. السلام وعلیکم السلام. بابا پې مخکې شو. تا ته څه تکلیف دی؟ ما ته د زنګون تکلیف دی، زنګون باندې مې تړلی او تا ته د څه تکلیف دی؟ باباجي ورته وایي ما ته د زنګون نه تکلیف دی. کاکا ستا د روټۍ او د وړو وریجو د دې غوړو د دې څه دغه وایي څه دغه لکه د یو ځل خو مې دې سړي ته حدیث بیان کړی دی، په هغې کې د دروغ خبره مې ورته چې د لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل چې ته به دروغ نه توبه باسې، هغه قصه مې ورته حدیث مې ورته بیان کړی دی. زما خو خپل ځان دغه دا دی چې ځای مې خپل دی، دروغ درته نه شم ویلی. خو د ښه ورانو بالکل بابا سچه خبره کوي. او رزق خو ما درته مخکې ویلي چې وفي السماء رزقناکم، ما ته ول الله وایي زه د اسمان هم در کوم، دا خو ما په اسمان کې تاسو له مقرر کړی. د رزق درته زه نه شم، زه بازار ته وځم، دا خانان ټول زما اشنا دي، که دوی په ما باندې دومانیزه بوجه بیا راباندې وړ، هغه دې په مدرسې هغه ته ما پیاده پاتې ولاده ګوړې بوجې ګوړې خوانه. خو اوس څلور کاله کېږي چې زر مزدورۍ نه خلاص شوی، ما به سیمټو ګاډي هلته درته تشول، خو اوس شم نه خلاص شوی یم چې اوس هېڅ شی هم نه شم کولی. نو دغه ناست یم نو. او کاکا ستاسو د رزق څه بندوبست د روټۍ دې ورته وویې خبرو پکې وکړه. اوس دې خلکو ته خپله ده چې دا سړی ماسخوتن کې دې دغه نه ډوډۍ وړي سړي او خوري. ګوره ډېره زبردسته ویډیو ده ښه. دغه نه ښکلي هوټل نه ده، شالیمار هوټل. د دغې نه ډوډۍ راوړم سړي ځاله او نور هم څه بس مړه ګزاره خدای پاک کوي په هره وجه. الحمدلله څنګه څه ګزاره روانه وي. کاکا ستاسو مسافر یا وایي کاکا ستاسو مسافر، داسې نه وي چې هغه مسافر چې کوم ستاسو مرسته وکړي. ډېر دومره چې او که زه یې اوم نه ساتم نو څه خدای پاک ورته سمیع بصیر ذات دی. نه نه چې اوس یو سړی ته د جیب نه لس چنده خو الله پاک ویلي چې زه یې دلته در کوم، دا څه یو نیکي وکړې نو زه به لس چنده د هغې ثواب در کوم، په دنیا کې هم در کوم، په آخرت کې هم. بېشکه دی ماشوم بچی دی، دې نه تپوس کوو چې دا د سکول فیس څنګه ادا کوي. ښه ماشوم بچی چې دی به د سکول فیس ادا کوي، داسې نه وي چې باباجي دا ستا بچی چې دی د سکول فیس چې دی د کوم ځای نه راوړی. والله ډېر زیات د خندا ویډیو ده. دغه ملګري پسې راځي چې کوم دغه سوشل میډیا ورکر چې دی هغه تا کباړ ولې راغونډاوه؟ ته شرمېږي. په تېزه وایه. وایي اختر له مې په ځانه کپړې اغوستې. تا کباړ ولې راغونډاوه؟ په تېزه وایه. بابا دیو چې سکول نه راغله بیا د مدرسې نه راغله نو کباړه ولې راغونډاوه؟ یاره نو بس حاجت سړی خو به خامخا څه کار کوي، نو هسې بېکاره خو الله پاک طلب او حرکت ورسره دا کړی چې ته به حرکت کوې، طلب به کوې. محنت پکې او الله به رزق درکړي. سبزي خو پې وشي که نه، چې داسې بیخي کښېنې په ریکټ کې پروت یم نو الله خو درکولو والا دی، خو خامخا حرکت یې ورسره دی که نه. طلب ډېره زبردسته ویډیو ده. دا ملګری دې ډېره ښکلې انټرویو اخلي. الله د خندا نه ډکه ده. که دا واړه خانان چې نو دې کړ له خو الله څه هم راوړم دې ماشومانو د کباړ ولې راغونډ. بل یو کیمرامین ورته وایي ته پکې د اختر ته دغه ووایه. مال هم نه راکوي، د مور سره امانتي دي، اختر کې جامې اخلو دروغ ته نه مال هم نه راکوي، د مور سره امانتي دي، دروغ درته نه وایم. بار بار پکې دغه ملګری ټوخېږي هم. نو بیا ځان نه کباړ راغونډوي او دې لپاره
تا د دې دا خبرې واورېدې چې دا ماشومان کله د سکول نه راشي او کله د سکول او کله دوی ځان له کباړ راغونډوي او نو ملګرو تاسو به دغه ویډیو کتلې، تاسو به ترې خوند مزه اخیستې. زمونږ دغه سوچ نه دی چې مونږ په چا پسې وخاندو او یا په دغې سپین ږیرو پسې وخاندو. ملګرو دا یو فني مذاقیه وه. دغه سوشل میډیا ملګری ورغلی باباجي نه انټرویو اخلي. نو ما ډېره ډېره زیاته خندا راوسته. ما ویل هغه مسافرو ته، هغه وطنوالو ته یې وړاندې کړو چې یاره په ذهن باندې ټینشنونه وي، په غمونو کې راګیر یو، هغه مونږ وخاندو. ملګرو که ستاسو ویډیو خوښه شوي خپلو ملګرو سره لازمي ده شیر کړئ او زمونږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، زمونږ پیج هم لایک کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.